السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور څه نوم دی؟ جمداد. جمداد د کوم ځای جمداد وایي؟ د باجوړ. دلته څه کې پنډای کی؟ بس دلته مزدورۍ له راغلی استو بس دا مسافرۍ کوو پوه څه خرڅه ده جماعت؟ دا جرابې دی یار مازدیګری دی نارې پرې ومونږ چې ختمې شي. دا د کوم ځای دی؟ دا د فیصل آباد دی. چینا والا هم پکې دی. بس دا په څو ورګی؟ دا د سلو درې جوړې ورکوم. او دام پکې په سلو کې درې ورګی؟ دا خو یو لاک وته کې ناراضي یار. دا مخکې ارزانې اوس ګرانې شوي دي. 350 روپۍ درجن موږ ته ملاویږي پوه شوې. اوس ولته یې ورجو 250 ماته درجن ملاویږي. هغه په فیصل آبادو کې هغه بیکاره دا ښې جرابې پکې دي. دا هلکنې هغې کې په دې کې څه فرق دی؟ کپړه کې فرق دی. د دې ربل ټیټ دا نه خرابېږي جرابې. نه خرابېږي؟ ګرم اوبو کې واچوي بیا هم نه خرابېږي؟ په هېڅ کې هم نه خرابېږي پوه شوې چې په څه کې اچې. دا ولې؟ بس دا ښې جرابې دي. دا جرابې خلک ولې پخو کوي؟ بس یخني خامخا واوره بره کېږي دې نه بعد نو بیا پنډۍ کې په واوره نه کېږي. کېدای شي دې وارې وشي څه پتې لګي. عمران خان حکومت کې کېدای شي وشي. د عمران خان حکومت کې لکه هر څه نوي نوي هر څه نوي نوي کېږي. دا څه وجه دا ولې پکې داسې نوي نوي؟ بس یاره پتې نه لګي ولې چې د خلک خو یې نه خوښوي خو زموږ دپاره خو صحیح دی. بس خلک یې هم ګران خرڅوي. مخکې موږ د 106 او 5 خرڅوي اوس هر څه ګران شوي موږ هم ګرانې خرڅوو. تاسو لکه ډېر روپۍ ګټئ. بس هغه رنګې سیسټم روان دی مخکې چې څنګه. څوک پکې نغلا کوي که نه کوي پکې نه؟ والدین نغلان پکې راځي چې د ملک ته ډکي ځان. وایي نو بیا اوس څه کوئ هغو ته؟ بس ورته وغلا مه کوئ داسې وایي داسې به لیونې مه وښیې نه؟ نه ووایې نه بس کله کله په کار یاست بیا وسلام. وعلیکم السلام. کاکا څه نوم دی؟ زما نوم نذیر محمد. د کوم ځای نه راغلی؟ مومندو جنسۍ نه. او دلته څه کوې؟ دلته همدغه کوم چې دا تاسو راته ګورئ. دا کوټونه خرڅوې؟ دا کوټونه دا د خرڅوم. کوم وخت نه خرڅوې؟ دا تقریبا 2002 نه شروع. 2002 نه؟ همدو. دونه ډېر عمر دې په دې کې واړاوه. وکړل چې مجبوري همدغه به کوو موږ. مجبوري څه ده چې دومره عمر ته مزدوري کوې؟ چې نه څه به کوې؟ حلال رزق دی په دې کې د مجبورۍ څه خبره؟ الحمدلله روزي پکې الله راکوي خو دا نه و چې نشته. او دروغ پکې وې؟ دروغ پکې نه وه د خدای له ویرې مې اودس شته. خلک وایي دا په 200 روپۍ او تاسو 2000 روپۍ وایې. په 2000 باندې کم داسې سړی شته چې وابخلي. داسې سړی شته چې په 2000 بیا واخلي. دا ستاسو کم دی دا چې دی تاسو څه وایي؟ د دې موږ اوس 450 روپۍ. 450 او په څو یې ورکوئ؟ 200 200 300 په دغه کې 300 پورې اخري ورکوئ 250 پورې؟ اخري 300 بس. 300 پورې. او دا چې کومه دي دا؟ د دې ته 150 ورکوي 120 لکه دا 50 روپۍ ګران وایي. 50 نه 30 روپۍ ګران دي. څه ګران؟ 30 روپۍ. تاسو په څو ملاویږي؟ موږ ته ملاویږي په 85 90 کې. دا دومره زیاتې په دې کې نه بچېږي بیا څه کوو؟ نو تاسو وایاست چې 2000 خرڅوئ بس ته ځه بس. څه پیغام خلکو ته وعلیکم سلام بھائی جان. تاسو نوم دی؟ زما نوم ذاکر الله. د کوم ځای نه راغلی دا؟ د بلوچستان کوټې نه. مفلر ټوپي بنین دا چیزونه. څه ریټونه څنګه دا لګي؟ ریټونه خو ډېره ګراني ده. ولې؟ بیخي زیاته ګراني ده چې د 200 روپو شی په 50 روپۍ شو. بس د عمران خان ته دې الله نور توفیق پسې ورکړي چې په 250 شي. نور نو اتې موږ څه پکې ووایو یار؟ ولې دا ولې دومره ګراني وکړه؟ بس دا خو موږ ته پته نه ده دته به پته وي چې دا څنګه دی. نه تا ته څنګه رنګي چې د 50 روپو د 10 روپو شه 500 ته څنګه؟ ډالر ګران شولو نو په ډالر په حساب راځي نو. دته څو ډالر په حساب باندې؟ په 100 روپۍ ډالر تاسو بس نو ډالر هغو تجارانو ته پته ده. هغه موږ ته وایي یار ډالر پورته دي دا شی ګران دی. موږ ورته وایو چې ګران دی بس نو موږ څه پکې ووایو؟ مارکیټ کې چې کوم یو شی تقریبا په 2500 3000 دلته تاسو 500 او 100 روپۍ ورکوئ. سر بې اندازې زیاته ګراني ده. د غریب سړي د وس نه بار ده. د دې به څه حال کیدی شي؟ د دې به حال دا وي چې بس الله دې خپل رحم وکړي. څه پیغام به پښتنو ته ورکوي؟ ډېر پښتانه بس پښتانه دې الله ژوندي لري. هر مسلمان دې الله ژوندی لري. الله دې کار برابر کړي. تاسو نوم؟ زما نوم د جی پیر شاهد عظیم. د کوم ځای تاسو؟ موږ بات سواد جی. دلته پنډای کې څه کوئ؟ دلته بس دغه لنډه خرڅو گزاره کوم. دا پورا کال دلته یې که صرف سیزن؟ پورا کال دلته یې. دا تاسو سره کوم دغه دی دې باره کې تاسو ووایئ. څنګه؟ دا تاسو سره څه دي قیمتونه څه دي؟ دا خو ارزان دي. نن سبا هر څه ګران دی. نو غریب سړي دپاره ښه دی. 50 او 100 روپۍ بنین ملاویږي. مطلب ته بنین نه مخه کنه پښتانه ډېر ګرځي پنډای کې ډېر مهنګای ده کنه. د مهنګای خو دا ده چې غوړیم ګران شو وړم ګران شو. غریب سړی ډېر خفه دی. زه خیر دا خو بله خبره ده یخنۍ کې خلکو ته ډېر تکلیف وي. یخنۍ لپاره ښه دی. مطلب ګزاره کېږي.
دا لکه دا. تاسو څو کې ورکوي دا دا مونږ او سل کې هم ورکو 50 کې هم ورکو کوالټي دا بای 50 والا مرته وخه 100 والا مرته خبره وخه ده د کی کم غټ سایز دی هغه په سل خرڅو کم وړو کې سایز دی ماشومان هغه 50 خرڅو دا ډېر خایستانه نه دا چې اوس مونږ ګور دا څونه خایسته هغه پکې راځي بارملکی دي ټول امپورټډ ویزونه دا دي کم ملګون نه راځي دا یورپ نه راځي ډېر یورپ نه راځي. ټول یورپ نه راځي هغه ولې دلته رالی کې څه وجه کې هغه یو هغه سره ډېری نو دلته یو غریب کم ممالک چې دي هغه را لګي دا سره رالی کې په پیسو باندې راځي ظاهر دې مخه پیسو باندې بل لګي نو پیسې کم ځای نه راوړی مونږ خو دلته لوکل الو اکثر کراچۍ له زیات مار راځي کراچۍ نه راځي او کراچۍ ته راځي. لیډیز والا دي که دا کم دا دي لیډیز دی او دا لیډیز والا هم نه ګور تاسو د سراشه دا لیډیز والا دی ته هم خو چې دا لیډیز والا چې کوم دي دا د څو قیمتونه دي دا کم قسم په 300 هم دي 400 هم دي په 500 شلوار هم کمیز دوانه پرتګو کمیز دوانه کمیز دواړه پرتګونه او په دواړه 300 په 300 400 مطلب سلای پیسې هم نه دي سلای پیسې سلای چې دي نو غندلو پیسې هم 1500 روپۍ کم از کم دي نو هغه غریب سړی د پاره 300 کې جوړه ملاويږي نو هغه پاکستانی دي که بارملکی دا لوکل هم راځي او بارملکی پکې بیا لګ بل شان دي بارملکی ګران وي که څه وي هغه هم لګ ګرانې خو ښه چلی گزاره کېږي د غریب سړي گزاره کېږي پکې او دا بوټان چې کوم دي دا جماعتونو د خلکو نه دي راوړه دا نه بوټان جماعتونه نه دي دا کم چې استعمال شي که نه نو کم چې مطلب اکثر خلک دا لوښې خرڅوي که نه لوښې ورکوي او دا زوړ شیزونه علي دا بوټان ته وخی دلته دی که پوه شو دا دا بیا په 100 روپۍ جوړه ورکوي دا مختلف ډېر دي څوک په 100 څوک په 200 څوک په داسې په 500 هم پکې شته 500 هم شته دا کم ارزان چې 500 باندې ورکو دا ولې دومره ارزان ورکو دا یو ماشومانو دپاره ښه دی په 50 کې نن سبا څه ملاویږي چې کپ په 40 روپۍ شو زما خیال دی نسوار هم په 60 روپۍ نسوار هم په 60 روپۍ نسوار خو صحت دپاره ښه نه دی نقصان هم دی معده خرابوي او ښه نه دی نسوار مه والئ په پښتنو ته ورکې دی پنډۍ کې دا چې کوم چې یو خو نسوار پرېږدئ او یو هر حال کې د الله شکر ادا کړئ چې الله موږ نه خفه نه شي ولې دې ټایم کې الله موږ نه خفه دی نو ځکه موږ له باندې دا طرح بیماریان او عذاب او هر څه راځي نو کور کې مشران هم خفه دي چې مشران هم خفه نه چې مشر خفه نه نو الله بیا خوشحالي الله هم خفه نه زه خپل ټول دوستانو له ټول د وطن مخلوق له ټولو ته دا میسج ورکوم چې مشران خوشحال ساتئ د مشر خبره واورئ او چې دی نو الله خوشحال شي چلو شکریہ آخرت خوش جزاک اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام زما نوم اسماعیل دی جی او تاسو عمران کم ځای راغلی مونږ راغلی ډوګرته نه جی او تاسو مونږ باجوړ یو دلته راته کې اوسېږو رتا څه کوئ بس مزدوري کوو مصری کار کوو د پنډۍ کې کار کوئ आओ जी पेंडा के इधर रेलवे स्टेशन के कार को ریلوے स्टेशन کې څه کوئ बस सम दफ्तर के कार को जी او دلته څه کوئ دل در اغلی لګون د بوټان ځان لا خو یخنی ډیره د دې لپاره دلته واوري نه وریږي بیا څه کوئ نه واوره خو نه ورېږي خو غریبي ده یاره څه کوې نه علاوه کېږي نو څنګه غریبي ده نو بس غریبي دا ده چې صحیح نه که نه نو مزدوري کول خو لازم ده نه نو دې کې دې بازار کې څه کوئ دې بازار کې ورته کار نه رالو لږ څه به والو ځان له بچو له به والو څه اخلئ بس جرسین یو شی بل شی به والو څونه بچي دي زما شکر دی دوه نو ماشومه لګي یاره ماشومان ولې بچي به نه راوړو بچي راوړي نه راوړي ولې ها نه راوړي ولې څه دي واخیسته دلته بس بنینونه وغیره م واخیسته او تا مونږ بوټان اخلو بس دلته کې ګورو ځان لا یخنی ډیره د دې لپاره د بوټان نه اوسه پورې وانه خسته نه بس اوس رالو لږ ساتي کېږي په څو باندې بوټان دي دلته بوټان خو ډیر ګران دي جی ډیر ګران نه دا کوي لنډا کې هم ګران دي آو کنه لنډا کې هم ګران او دي ته څه لنډا کې ګران دي کار ځان بس یاره موږ ته خو ارزان میلاو شکر دی څو باندې واخیسته بس 50 نه والا 100 پورې بنینونه م واخیسته په شل روپۍ نسوار یوه پوړنۍ ده که نو نه بس په 60 روپۍ پوڼۍ بنالو څه کې بیا د هغې نه ښه نه شي بنین تا د 50 بس بنین 50 میلاو شکردار یو په دې باندې مطلب دا چې مهنګایي نشته نشته عمران خانه کې موږ خوشحاله یو باچا بالکل خوشحاله یو ولې خوشحاله یې دومره بس ښه ده چې خوشحاله یو که نه بس موږ به خوشحاله یو خوشحاله یې څه پیغام به ورکوې بس زه پیغام دا ورکوم چې بس عمران خان تل ولاړ نو ښه ده چې تل ولاړ دا تل ولاړ ښه ده زموږ د پښتنو لپاره بس دا صحیح نه جزاک اوکې